جی بالکل دا وخت تاسو کتلی شئ موږ په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان واڼه کې موجود یو. لکه څرنګه چې تېرې څو ورځو مخکې په افغانستان کې صوبه پکتیکا ولایت کې چې کوم د زلزلې نه متاثرین چې کوم وي زخمیان وي هلته مړي شوي وي په زرګونو خلک چې کوم دی هغه هلته متاثره شوي وو. نو په دې لړ کې جنوبي وزیرستان کې دلته چې کوم د جمعیت علما اسلام لخوا امدادي کیمپ چې کوم دی هغه لګول شوی دی د مرکزي قیادت مولانا فضل الرحمن صاحب په هدایاتو باندې. دې وخت کې د دې سیمې خلک چې کوم دي هغه راځي او دلته سره مرسته کوي، څوک نغده پیسې ورکوي او څوک چې کوم مختلف شکل کې مرسته چې کوم دی سره کېږي. زموږ سره دلته چې کوم جمعیت علما اسلام غړي موجود دي هغه سره خبرې کوو چې هغه په دې باندې څه وایي. سره قرباني کو بل د میش سوچ دا دی چې دا د میش په دغې ترتیب کې زه وایي چې دومره غریب خلک قرباني وکړه چې مزدیر وچاولې، پانډي وچاولې، دکاندور وچاولې، ګوډ وچاولې، مازور وچاولې. دا چندای په دومره شوق راونه دوی دغه خلک چې بالکل انتها نشته. خدا دې څه دا د مینې د دغه خلک د تکلیف د وجې نه ده او امید انشاءالله امید دغه سوچ دی چې دغه خلک میش هر قسم رسا وکړي، کا د غلې تکلیفي، کا د کپړې تکلیفي، کا د پیسې تکلیفي، کا د څه شي تکلیفي، کا د دوایي تکلیفي. یا د ټول کوم نه د میش دا توقع ده چې د دې سره هغه مظلوم دی، بېوسه دی، بېکسه خلک دی، هغه سره د همدردي د دې میش یوه فریضه ده. نو په دا بنیاد باندې میش افغانستان فیصله وکړه د امیر خپل مرکزي امیر مدق چې میش د امدادي کیمپ ولګوو. په دا کې میش د نغدې پیسې ورسره چې نورو کوم سامانونه دي ځکه چې هغې خلک نه ټینټې نشته، دوی څه د هستوګو جوی نشته، ورسره د هغې کمبال او بسترې دغې ته ضرورت دی. د دغه په بنیاد باندې میش دا چنده شریک کړی ده او کارکون متحرک شوی دی. نو په دا حواله باندې انشاءالله چې میش 3 ورځې په ټول 19 ډیویژن کې دا چنده شریک کړی ده. نو دا میش جمع کړي بیا الحمدلله انشاءالله میشو بیا د کاپیده په شکل کې دی ته حواله کوي چې کوم د ذمور کسان ته ورکوي. تاسو دلته چې کوم جمعیت علما اسلام ځایي مشران دي هغې خبرې واورېدلې. دوی د وویل چې دلته زموږ چې کوم کیمپ دی دا به 3-4-5 ورځو پورې لګېدلی وي. موږ به د پیسې راغونډوو، نور چې کومې مرستې کېږي خوراکي شیانو باندې یا نور چې کوم شیان دي هغه به راجمع کوو. هغې نه پس به چې کوم دغه پیسې دي چې کوم نورې مرستې دي خوراکي شیانو والے هغه به موږ افغانستان ته لیږو. باقاعده به هلته چې کوم هلته عوام دی، هلته متاثره خلک دي، د پیسې به هغه ته ورکوو. نو په دې لړ کې د وزیرستان په عامو خلکو باندې دا غږ وکړو چې باید په دې موږ سره په دې کیمپ کې مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي چې موږ چې کوم غمځپلي خلک دي د افغانستان متاثره شوي خلک دي هغې سره مرسته وکړو.